د نوې موضوع دا ده چې ځینې حکومت پلوه خلکو د پرتګونو په ویستلو باندې شروع کړې ده. من اعان ظالما سلطه الله علیه. استاد یاسر به د تاسو په یاد پاپ صاحب ته ویلو چې ګوره مه کوه له کفارو سره همکاري او مرسته، همدغه کفار به الله تعالی په تا باندې مسلطه کړي. نن استاد یاسر کاشکې ژوندی وي او که شهید شوی وي د هغه روح ته او د هغه قبر ته مونږ همدغه د ده پیشبیني چې کړې وه، دا حدیث چې ده ویلو هغه نن عملي جنبه خپله کړې ده او هیڅکله حدیث دروغ کېدلی نه شي، آیت د قرآن دروغ کېدلی نه شي. خو دلته ځینې کم ظرفه دغه ملګري ټول مه جګوئ سټډیو ته، بیا لاندې چې څوک نه وي راځي هغوی نه شي جګېدلی. 2 کسانو ته جای خالی پرېږدئ خامخا تر څو پر یو کس داسې کس وګورو چې هغه دلته لږ هغه یي که نه سټډیو چې ټوله ډکه شي بیا نه په هغه کېږي. نن هغه څوک چې د زوی د پارلمان وکیل، نن هغه څوک چې له نن نه میاشت مخکې له امریکایانو نه غوښتنه کوله د کابل د مزدور ادارې نه چې باید ډنډغوري کې بمبار وشي، دښمن وځپل شي، پنجاب خلک وځپل شي. نن هغه خلکو په جلسې کې د احمدزی د قوم په نامه جلسه راغوښتې وه او جلسې کې د زنانه او تورسرو تر مخ کمیس او پرتوګ وویسته. که دا طالبان نه وای دغه کمیس او پرتوګ به کېدی شي امریکانو په زور درنه ایستلی وای. لیکن الله تعالی چې د کوم ظلم او مرسته او همکاري تاسو له کفارو سره کړې وه، د هغه یوه بیلګه به مونږ ګورو چې دغه پرتوګونه به تاسو په خپله باندې باسئ. تاسو له دې ملت سره غدر او خیانت کړی او تاسو جفا کړې وه. تاسو د امریکایي اشغالګرو تر څنګ خپل بچي په دې نامه وژل چې دا پنجابیان دي. نن هغه چاته مې خطاب ده چې زوی د پارلمان وکیل ده او پلار د غني کمپاینر یو له متحدینو د امریکایانو نه او په میلیونونو افغانۍ په دې مصرف کړي چې غني واک ته ورسوي او دی لومړی مرستیال شي یا دویم مرستیال شي. وعده هم همداسې ورسره شوې وه چې دی به مرستیال کیږي. خو پس د جنجالي انتخاباتو نه او بیا د واک د ویش نه وروسته غني دی په دې قانع کوي چې ته به د ما مشاور وې. په مشاورت کې هم غني ورسره غبن او خیانت کوي. دته خلک مبارکۍ ته کور ته ورځي، مبارکي ورکوي چې پلانکی خان د نوم په هغه کې ماته لږ مشکل ده. لږ مخکې دغه مضمون ما ولیده چې چا ورپسې لیکلي و. زه پښتنو نشنلستانو ته وایم هغه که په هره جامه او په هر جي کې ناست وي دغه پرتوګ ویستل پښتنو ته مه منسوبوئ. دا د امریکا غلامان دي، دا د امریکا جاسوسان دي. دوی 18 کاله امریکایان په طالبان او د افغانستان ملت په دې وژلي دي چې دوی غلامي نه منله. نن دغه خلکو ته زه وایم چې دغه پرتوګ ښکلي خلک پښتنو ته خاص کر د احمدزی دروند قوم ته مه منسوبوئ. مونږ خجالت کوو، مونږ شرمیږو په دې باندې. مونږ شرمیږو، مونږ خجالت باسو په دې باندې چې یو څوک د طالب په نوم، د احمدزي د قوم په نوم، د پښتنو په نوم د تورسرو مخې ته پرتوګ او کمیس باسي په دې خاطر چې واک هزارګانو ته ورکول سوی. دلته د دیموکراسۍ اصل هم دا ده چې اقلیت به په اکثریت باندې بدلیږي. مونږ تاسو ته چغې وهلې چې امریکایان د دې دپاره نه دي راغلي چې مونږ ته خپل حقوق راکړي. امریکایان راغلي د دې دپاره دي چې دلته په خپلو کې اقوام سره وجنګوي. غټ لامل د امریکایانو د شتون دلته دغسې دي. ځینې خلک ورته د سپین ږیري او د بابا خطاب کوي. ډېرو پې باندې اوښکې تویې کړې وې. راځئ د یو چا اصل وپېژنئ، راځئ د یو چا په هکله مطالعه وکئ چې دغه جناب پرتوګ ښکلی له نن نه 2 ورځې مخکې څوک و. دغه چې نن یې د تورسرو تر مخ پرتوګ وویسته دا مخکې کریر یې څه شی و. دا هغه ظالم او وحشي د CIA او د لیکواټر مزدور تیر شوی ده چې خپل افغانان د ده په غوښتنه ډنډغوري او بغلان په وینو سور ده. د همدې پرتوګ ښکلي په غوښتنه باندې ورشئ ډنډغوري کې هغه بچی چې چغې وهي فریاد کوي چې مورې په دې دنیا کې نشته، هغه زخمی په بدن ټوک ټوک ماشومه
د 1 کال یا د 1400 میاشتو د هغه قاتلان همدغه پرتوګ ښکلي اجرتي قاتلان د CIA مزدوران دي چې نن یې حشر داسو چې د یوه لوی مجمع په مخ کې په خپله خوښه او رضا پرتوګ او کمیس وویسته. ای کاش چې لږ نور جذبه شوی وای، هغه بل نیکر او هغه یې ویستلی وای، تر څو د امریکایانو غلامان د هغوی مزدوران ملت ته نور هم رسوا شوی وای. د افغانستان غیور ملته د تاوینې چې چا توی کړي هغه به دغسې پرتوګونه په مجلسو کې باسي. ای د افغانستان ځورېدلي ملت او ولسه، ای هغه خلکو، ای د هغه ماشوم دادا جانه چې په ډنډېغوري کې د ښځه درته شهیده کړه، لورکۍ دې په زخمي حالت کې د مورې چغې وهلې، نن د هغوی قاتلانو پرتوګونه په خپله وویستل. زه هغه ماشومې ته او د هغوی کورنۍ ته وایم چې د الله انتقام ډېر شدید وي. ای د ډنډېغوري ماشومې کورنۍ، نن مو ولیدل هغه چا چې تاسو باندې د بمبار کوردینات درکړي و، الله عز وجل ډېر زر انتقام ورنه واخیسته، د زرګونو خلکو مخکې په خپله پرتوګ وویسته. هغه خلکو چې د موږ د معصومو ماشومانو وینې توی کړي، ان قریب به دوی په خپله پرتوګونه وباسي. دا دوی ته د شرم خبره ده. ای د فیسبوک مبارزینو، په هر چا اوښکې مه تویوئ، له حقایقو ځان خبر کړئ، یو ورته په سر په ګریوان کې کته کوئ. دغه جناب چې نن یې پرتوګونه وویستل، د ده مخکینی کارکردګي وګورئ. د ده زوی هم اوس په همغه پارلمان کې ناست ده چې د موږ د وینو تویولو قرارداد له امریکانو سره لاسلیک کړه. د دغه جناب پرتوګ ښکلي زوی اوس هم په پارلمان کې ناست ده چې د موږ د قتل جوازونه امریکانو ته ورکوي او غوښتنې ترې نه کوي چې دا ملت بمبار کوي. ملت راویښ شئ، ستاسو انتقام شدید ده. ستاسو انتقام په دې باندې نه ده چې یو سړی د پرتوګ وباسي او موږ به یې معاف کړو. نه، د دې ملت وینې ډېرې سپېڅلې وینې دي. دغه خلکو چې د امریکانو په مرسته او په همکارۍ د موږ مظلوم ملت وینې تویې کړي دي، نن یې په خپله وینو چې د زرګونو خلکو مخکې پرتوګونه باسي. ای لورکۍ، نن د کمور نشته، اسلامي امارت اتلان او غازیان شته. نن که ته د مور له غېږې بې برخې، مه خفه کېږه، دلته انقلاب ده، قاتلان دي، مشران دي. لورکۍ ته مه خفه کېږه، ته زګروی مه کوه. نن ته په زخمي حالت کې، مور دې نشته، مور دې شتون نه لري، پلار دې زخمي ده، دومره څوک نشته چې تا ته ووایي لورې غلې شه، لورې غلې شه، واکمنان مو د CIA جاسوسان دي. لورکۍ ته زګوری مه کوه، ستا د انتقام خلک شته. د اسلامي امارت اتلانو او غازیانو ستا سلګۍ واورېدلې، د تا قاتلان به بې انتقامه نه پرېږدي. لورکۍ ته فکر مه کوه، دا د احمدشاه ابدالي خاوره ده، دا د څو غلامانو خاوره نه ده. لورکۍ ستا انتقام به غازیان اخلي. که غازیانو نه انتقام پاتې شو، انشاءالله العزیز رب العزال ستا سلګۍ اورېدلې دي. لورکۍ ستا سلګۍ ډېرې درنې وې، په داسې حال کې چې څوک نه و چې تا غېږې ته نږدې کړي، ستا زګروی او فریاد واوري. ځکه مور دې په تور لحد کې پرته وه، مور یې په سرو وینو د تا له غېږ نه لرې کړله، خو اتلان او غازیانو ستا غږ اورېدلی ده. انشاءالله العزیز دغسې چې دوی خپل پرتوګونه وویسته، د دې نظام او د امریکانو سره مرسته کوونکي او ډالر خورونکي د CIA مزدوران، سکشویان او کلبسه خواره به ان قریب خپل پرتوګونه نور هم وباسي. ستا سلګۍ، ستا زګورۍ ډېرې درنې وې. موږ ستا زګوري او سلګۍ د ټولې نړۍ په صله رحمه مسلمانانو واورېدلې چې راشئ افغانستان کې له فلسطین او له برمانه، له هندوستان او له عراق نه ډېر ظلمونه روان دي. دلته یو بې موره یتیمه په وینو لت پت سلګۍ وهي. جرم یې دا ده چې په افغانستان کې ژوند کوي. جرم یې دا ده چې په کلي کې کوم طالب مسله ګرځي. جرم یې دا ده چې ازادي خوښونکي د امریکانو سره ټټر په ټټر جنګیږي او شپه د دوی په کلي کې کوي. لورکۍ ستا سلګۍ رب العزال اورېدلې دي، د اسلامي امارت غازیانو او اتلانو اورېدلې دي. ته به وګورې ستا د سلګیو به دومره دروند انتقامي چې دښمن به هیڅکله بیا د ماشومانو او د مورګانو د وژلو کوشش ونه کړي. مننه. کور دې ودان مبین صاحب، الله دې عزت وکړه.
بدري لښکره مهرباني وکړه که موضوع باندې څه نظر لري مایک دې خلاص کړه مهرباني وکړه بدري لښکره تو چې دا خوستی لاندې ده اشاره کې چې دا څه وای ده مهرباني خوستی ګوره زه موبین صاحب نه یو پوښتنه لرم موبین صاحب غږ مې اورې مهرباني وکړه نه پرې هغه ځواب نه ورکړي شته که نه شته غږ دې شته غږ دې شته موبین صاحب زه به تا نه یو پوښتنه وکړم دروغ به نه وایې که ته دروغ ووایې دروغ ګوره دروغ ویل او دوکه ورکول پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې هغه زما امت نشي کېدی که نه دروغ به نه وایې سوال دې وکړه زه سوال دا کوم آیا تاسو چې وایي چې موږ طالبانو د افغانانو ښځو ته پرتوګونه اغوستي دي زه به تاسو نه دا پوښتنه کوم مبین صاحب آیا ستاسو مور ستاسو نیا دی لوس لغړ دا راځي که درندېش صاحب هېڅ پروا نه کوي خیر ده نه د ګوره مبین صاحب زه د خپل د مور دفاع کوم زه دا درته وایم چې د خپل د مور دفاع کوم زما مورم په دغه وطن کې اوسېږي زما نیام په دغه وطن کې زما و پښته اته پښته په دغه وطن کې راشه لالا سوال ته راشه آیا ګوره هیله مو دا ده سوال ته راشه لږ د ادب په چوکاټ د ادب په چوکاټ خو ګوره تاسو دا وایي که نه چې موږ د افغانانو ښځې ته پرتوګونه اغوستي دي زه تاسو نه دا سوال کوم آیا ستاسو چا وویل دا خبره چا کړې ده دا په سلسله په لایف کې کړی ده څه مې ویلي دي تا ویلي دي چې طالبان او اسلامي امارات د افغانانو ښځې ته پرتوګونه هېڅ کله ما دا ستاسو مشران که چا په ما ثبوت کړله چې ما دا خبره کړې بالکل مهرباني وکړه مخکې لاړ شه دا خبره ما نه ده کړې خو اوس به درته څه هغه یوټیوب ته به لاړ شم کلیپ به دې لاړ شه راوړه دا خبره کړې ده که نه و بالکل یوټیوب نه راوړه بالکل صحیح ده مبین صاحب ګوره یو خبره ده که نه یو نیم خبره تاسو کوئ ګوره تاسو ځان ته کوئ ګوره زه تا ته یوه خبره کوم وروره نه د ما مخکیني د ما پلار مجاهد و د ما نیکه مجاهد و زه د یوې علمي کورنۍ سره یم د ما پلار عالم و د مشکلاتو په وجه باندې ما خپل علم سر ته نه ده رسولی په نیمه کې پاتې ده زه تا ته یو خبر کوم افغانان چې و د روسانو په مقابل کې هم کلک جهاد کړی د انګریزانو او د مکناټن او د سکندر په مقابل کې هم کلک درېدلي د امریکانو په مقابل کې ګوره خبرې ته غوږ شه هېڅ کله ما دا خبره نه ده کړې چې طالبانو افغانانو ته پرتوګونه اغوستي ځکه طالبان په خپل افغانان دي طالبان په خپل افغانان بیا تاسو د طالبانو وایان ولې دا خبره کړې په شمشاد تلویزیون کې ګوره دا خبره ثبوت نشي کېدلی او نه ته دا ثبوت راوړلی شي چې د طالبانو ویان د خدا نه خواسته داسې خبره کړي زه تا ته وایم بل سوال که لرې د دې سوال تا سره ثبوت نشته او دغه نن چې کوم د اشرف غني او د امریکانو ملاتړ پرتوګ ویستلی ټوله دنیا پې خبر ده زه ته به درته دا وایم ګوره مبین صاحب ګوره هر قاتل هر ګوره ما کته کوي پورته کوي نو دغه کار مه کوي کنه یو سړی سالم اباس کې پاده په چوکاټ کې نو هغه باندې دا سالم اباس نه ده کنه زه تا ته وایم دغه ګوره مبین یو ما ووري تاسو سوال مې واغشته زه به درته دا وایم دروغ وایي د طالبانو ویان ګوره زه تا ته خبره کوم د طالبانو ویان خو ډیره لري خبره ده که دا خبره تا په ما ثبوت کړله چې ما د سیویل طالبانو افغانانو ته پرتوګونه واغوستل ما باندې ثبوت کړله ګوره ما سره یو موبایل ده راشه بله ورځ ته راشه په خپل پیج دې شیر که ما دا خبره کړه بالکل زه تاسو مجرم یم وروره طالبان د افغانستان له عزت او له نواميسو نه دفاع کړې ده دا مې درته ویلي دي طالبانو د افغانستان له خپلواکۍ نه دفاع کوي لګیا د خپل وینې تویوي طالب د کورنۍ او د ټول د افغانانو په شمول د هغوی د عزت د ساتلو لپاره قرباني ورکوي په زغر درته خبرو کوم ګوره ښه ما په شخصي کې درته څو ځله زنګ وهلی زه درته ځان معرفي خوشحال صاحب اوله واره تاسو داسې سوال وکړو شخصي کې زه چا سره خبرې نه کوم ګوره خو هغه چې نه کوي هغه ستا خپل کار دی زه درته دا وایم هو لږ صبر وکړه وروره ښه صبر وکړه وروره نو زه درته دا وایم ګوره تاسو چې دا توهین هم چې کوئ ګوره خپل ملت ته کوئی خپل پښتنو ته کوم توهین کړی د قربان دې سم کم توهین کړی آیا زه اوس درته یو خبره وکړم ګوره مبین صاحب زه هر پښتون ناموس ته داسې کوم لکه خپل خور او مور غوندې
دا زما خپل شان ده، دا زما وایم فامیلي زه تربیه ده. وایم ټوپونه مه وهه د نن بابا نو ودرېږه، خو زه سوال ته خبرې ته راځم. دغه پرتوک په دې بابا طالبانو وویسته که ډالرو پې وویسته که اشرف غني پې وویسته بابا د پرتوک ولې وویسته؟ ودرېږه، هر خودکشي پسې یو قاتل شته، دا خو منې که نه منې؟ زه درته څه وایم ته څه ودرې، خو ته زما اوس زه درته دا وایم، زه درته سوال د ځواب در کوم، نو ته خو د سوال ته مې نه پرېږدې که نه؟ وای جوګنه د بزدل ځوان چې د چا یار شي یار هغه د چې په سخته کې په کار شي او چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نه شي داسې سر دې له تنو ځینې ګزار شي او نرې مه بوله د ښځو په جم ښه ده چې ملګری څوک کافر سره په لار شي. د افغان د افغانیت دا علامه ده یرغلګرو تاغزي وګرځي او خار شي سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي په غلیمې ټنډه پریوځي په قار شي. د افغان د افغانیت دا علامه ده یرغلګرو تاغزي وګرځي او خار شي او نرې بم ولا د ښځو په جام ښه ده. اوس وروره ته په موضوع باندې خبرې کوه وا دې اورېده نو ما مایک درته بندۍ ګوره، زه په احترام سره هغه چې خبرې کوي زه منتظره کېږم، خو اوس ما زه وایم چې د هر خودکشي پسې یو قاتلي که نه ګوره نن چې زه پرتوک باسم که زه د خپل د پلار لنګۍ په ځمکه وهم د چا له لاسه وهم د تا له لاسه وهم زه د بل چا له لاسه نه وهم کنه ما ویلې څه وخت دا خبره کې ما در تیر د امریکانو غلامي وکړه ما در تیر امریکا سره ودرېږه ما در تیر د امریکانو تشرابونه پاک ما در ته ویلو چې جاسوسي وکړه ما در تیر د باګرام کنارابونه پاک ما در تیر د امریکانو پاروکشي وکړه ما خو درته چیغې والې چې مه کوه امریکا ما درته ویلو ما درته ویلو ما چې شي امریکایانو سره خو لاسلیک یو که امریکایانو سره لاسلیک یو چې امریکایانو سره کار کوي لګیا د پرتګونه باسي خدای هم غرق کو شرمېږي او شرمېدل بابا دی بابا شلونګا بابا به د پرتګ وستلې نو دا اوس نه کې نو ته یو طرفه خبرې کوي چې ما مایک هم بندوي او ما ته نوبت هم نه راکوي نو ته باندې خو هیڅ کله مو تا بس کولای شي نه در کولای شم سوال لري موضوع باندې وګورئ کنه بیا نور مرګ ته وخت مودي صاحب له وخت ډیر ونیو نو ګوره تاسو وایي چې سوال لري په موضوع مننه کور دی ودان خوسته صاحب نو غواړي چې ټول خواته لاړ شي دلته را سره ده شاهین صاحب هم را سره ده شاهین صاحب محترمه که څه ویل غواړې که بیا څه ځنډېږي نور ملګرو ته وخت ورکړو لږ دې اواز ته زور که شاهین صاحب آواز صحیح شو آواز می سم شو مهمه موضوع نه خطا ده د امریکا غلامان لګیا دي په والله ډیر مهمه وبین صاحب هغه ما ولیدله هغه پر زه دوی وشي کېریان ته مهرباني شاهین صاحب زه په دوی وشي کېریان پته ما چې امریکا تاسو وایم چې امریکا پرتګونه د مشرانو د سپینګیرو وبوسي او تاسو راغلي د لیوای طالبان مخته طالبان هیڅ کله د چا په پرتګه او د چا په خطه کار نه لري طالبان د ازادۍ د افغانستان د پر راوتلي دي د دین د پر راوتلي دي د افغانستان د ولس لپاره راوتلي دي د تمامیت ارزي لپاره راوتلي دي استقلال لپاره راوتلي دا چې تاسو پرتګ اغوند کې نه اغوند تاسو کار دی خو ولې دغه بابا جان پرتګ چې اصله په زور دغه پښتنه مخ کوو چې ولې دا دولت زو د پر دولت چې ورونه فقط ځار خپل جیبونه ډکې خپل کیسې ډکې خپل خلطې ډکې خپل بوجي ډکې او د خلکو پرتګونه استل کیږي او تاسو دلته ناسه چې مبینه زي تاسو فال لرم مبینه زي تاسو د شخصیت ته چې زي مهرباني په بل شي کې وغي د شخصي لایف نه دی د هغه لایف چې ولسترګي وځول کیږي چې امریکا څه شي د تاسو سره کوي تاسو څه شي د خلکو سره کوي قربان مشم په خپل باندې چې ریکارډ تایم د دولت د وطن ازادي خیال به په زړه کې نشته اډاقل په مخ کې خو ما درېږي غلامي دې کوي سر دې ټیټ و $1 دې ټوله و سات دې تیر کړ نو ته چې هم نه پرېږدي هم په خپل غلامي کوي د وطن ته بربادي ته وطن روزانه هغه ته کاندې ته سپاري شاهین صاحب زور پی راشي بیا وایي چې طالبان ولې عکس العمل نه کوي خو د دې عادت نه دوستم ته وایي چې دا دوستم جنرال مارشالي ورکوي بیا چې دوستم فشار پرې راوړي وایي دا طالبان چیرې دي مسعود ته د قهرمان ملي ورکړی یوه ورځ ازادي ورته نیولې ده افتخاري ازادي هغه خوشحالي د رخصتي ده کله چې کوڅو ته راوځي ډزې کوي نفرې اخ چې دا طالبان خو وایي دلته قربان مشم تاسو هغه خلک چې کله چې شات خوري یار بیا پاسته وګوري سبا ته یې سال کېږي بیا د سبا غم وخوري
تاسو سره د سبا غم نشه دی، فقط دغه دقیقه باندې چې خپل شیرینه وي بس ډالر هم په جیب کې غلامي وکړي، د تاسو نه سکاټ میلر خوشحاله وي، والله بلا کې د خپل ناموس پروا ولري. دغه بابا جان د تاسو ناموس دی، ننګ دی، غیرت هم دی، عزت هم دی، آبرو مو ده. تاسو خپل آبرو ته یې کړی د اوس دغه خبر دی مونږ لکه چې تاسو پرتګونه زه د په پرتګ نه د ملالۍ شینواري غرض لرم او نه د اسدالله خالد بیادبی په خوټو باندې غرض لرم. زه د وطن د ازادۍ د خاطر راوتلم. ته چې نه خوټې لري او نه ورجن ملالۍ شینواري ته پرتګ راوړل، زه سره کوم تاسو در واغوندم. خدای دې خور لره. راشه بیا د سوالونه کې چې تاسو څه شي کړی دي، نور څه درته وکړو، وطن درته آزادوو، امریکایان درته شاړو، وطن درته پاکوو، دغه خاینین چې تاسو جنرالان کړی دي، مارشالان کړی دي، درته ایسته کوو، نور څه وکړو. مننه شاهین صاحب را سره اوسه لایو کې. مظلوم افغان مهرباني وکړئ په موضوع باندې که څه لرئ او مفید صاحب را سره ده، شاهین صاحب وردګ هم را سره کوم سوال ته لرئ مهرباني وکړئ ما کې خلاص. درنده صاحب سلام و تا ته ستر جنرال موبین خان ته شاهین صاحب وردګ ته نور شروع کې مېلمنو ته خاطر دې وکړي ټول به روغ جوړ د صحت به جمع کړي. الله دې عزت وکړي. مهرباني. درنده صاحب که د ستر جنرال شاهین وردګ صاحب په اجازه زه به یو غزل درته ووایم. غزل که څه لنډې ویې وایه که څه هغه کله بوک دي بیا هلته مونږ ځان ته یو لایف لرو مشاعرو د هغه کې به وکړو. ډېر وخت به انشاءالله ونه نیسي. مهرباني وکړه. لایف اوس هم د مشاعرې لایف روان د دورندیش صاحب لایف روان ده. پرنسیپ خلاف باید نن په مظلومو بغلانیانو ډېر سخت وحشت سوی پرون او نن دغه د پرتګ مسله ده. نو هیله مو دا ده چې خفه نشئ مظلوم وروره، که څه ویل لرې مهرباني وکړه. جنرال صاحب انټرنیټ کې بیا هغه ده مشکل ده. سرباز وروره مهرباني وکړه په موضوع باندې څه نظر لرې او که څه پوښتنه لرې مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم درندیش صاحب، موبین صاحب او شاهین وردګ صاحب ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام ورحمت الله. دغه موضوع خو ډېره ښه او ښایسته موضوع ټاکلې ده او نن خو یقیني ډېر د افسوس ځای ده چې یو څوک په سټیج باندې ولاړ او کمیس او پرتوګ باسي، ډېر د افسوس ځای ده او الله تعالی داسې وشرمولو سخت ذلیله کړل. که مهرباني وکړه که درندیش صاحب ما ته وخت راکړي ځکه نن کوربه دی ده تا نه وروسته زه د ده په باره کې مکمل هغه راغی. ښه بالکل لري او نظر لري لاندې راسل شي. مننه کوم. او بله موضوع دا د هرات کې ډېر مظلوم هېوادوال شهادت رسېدلي دي، هغه هم باید یې رسي. نو دا چې فاسد نظام ده چې په هېڅ هم نه دي تړلي، نه د څوک خپل عزت ونه لري د بل په عزت به څوک بند شي. نو له دې څه تمه کول د خو ډېر احمقانه کار ده چې څوک د خو تمه جنې لري او الله تعالی به یې داسې ذلیله کوي د دې نه به نوره سختې سزاوې الله تعالی ورکوي چې نور مخته به لا څه کوي. اوس به پرتګونه وایي له دې وروسته به څه کوي. مبین صاحب کور د ودان سره لایف کې شریک شوې. مبین صاحب مهرباني وکړه ته د پرتګالي په اړه پوره معلومات راغلي دي مرګ سره شریک کړه. مبین صاحب موږ هغه غاوري. نور قیاز وروره تاسو مهرباني ښه هغه د دورندیش وروره ډېره بښنه غواړم. ګوره حسن احمدزی ولې په غونډه کې پرتوګ وویستلو که نه؟ تاسو له حقیقت څخه خبر یاستئ که نه؟ حسن احمدزی په پارلمان کې د بغلان د خلکو د هغه نجس استازي مامور احمدزي پلار دی چې څه موده مخکې له تلویزیون سره مرکه کې ویل چې دولت باید د بغلان په ډنډې غوري سیمه کې بمبار نور هم زیات کړي. حسن احمدزی اصلا د اشرف غني ته غټ کمپاینر په سمت شمال کې. نن چې د پښتون او پښتنو خبرې کېږي هغه وخت موږ پښتانه نه وو چې دوی به بمبارولو دغه پښتنو به ورته کتل.
نن چې دته مرستیالي یا مشاورات ورنه کړلی سو نو د پښتنو حق وخوړل شو. که دا مشاور سي پښتون حق نه ده خوړل سوی. مونږ د دوستم له مارشالۍ او د محقق له معاینات او د دانش له هغه سره هیڅ مشکل نه لرو. هر څوک چې د امریکانو تر څنګ ولاړ دی هغه زموږ دښمنان دي. اصلا خبره داسې ده، دقیق معلومات لرم، هغه دا چې نوموړی سره څه موده مخکې اشرف غني وعده کړې وه چې ته به زما مرستیال یې، ځکه دغه رزیل په انتخاباتو کې د اشرف غني سره ډېر کلک ملاتړ کوه او د غني غټ کمپاینر و. یاد پرتوخ کله چې غني ته د مشاور کېدو خبر ورکړ، غني ورته د مشاور کېدو خبر ورکړ، نو د له هر څه مخکې په فیسبوک او نورو مجلسونو کې دا خبره خپره کړه چې زه د غني مشاور یم. یاد پرتوخلي ته ډېر خلک په مبارکۍ ته ورتلل، چپنې لونګۍ به په تحفو کې ورته ډالۍ کولې. اوس اشرف غني مشاوري ورنه کړه او د ده پر ځای بل مشاور ځان ته وټاکله. له همدې امله دغه د امریکایانو زوړ غلام او قراردادي اوسنی پرتوخلي ته غوسه ورغله او نن یې د احمدزی په نوم د غلامانو غونډه کې د ښځو د سړیو تر مخ خپل پرتوګ وویستله. دا هغه ظالم ذلیله بېننګه سړی دی چې د بغلان د ډنډیغوري ټول عملیات او چاپې د همدې پرتوخلي خنزیر په غوښتنه ترسره شوي. نن هم د بغلان د بمبار یو ملاتړ کوي. پرون د پارلمان هغه وکیل زوی تلویزیون ته په مرکې کې ویل چې باید دولت په ډنډیغوري سیمه کې بمبار ته نور هم زور ورکړي کنه طالبان د ولایت ته راننوځي. دغه بېننګه ضمیر فروشه پښتانه هم وشرمول، ده لیکلي خو نه پښتانه نه شرمږي. د احمدزیانو غیرتي ولس او قوم یې هم وشرمولو. نه، هېڅکله نه، دا په هېڅ قوم او هېڅ ژبې پورې تړاو نه لري. خپل قوم هم په شرمو خدای دې نور هم دای ذلیله کړي. نور غلامانو به هم په همدغه برخلیک باندې اخته کېږي لکه څنګه چې یاد پرتوخلي نن د ټول ولس په مخ کې بلکې د ټولې نړۍ مسلمانانو په مخ کې خپل پرتوګ وویسته او دلیل یې دا جوړاوه چې حق پښتنو ته نه ورکول کېږي. جناب اعلی په افغانستان کې پښتون یوازې ته، جناب اعلی د پښتنو حقوق یوازې تا پورې تړل کېږي. پرون چې په ډنډیغوري کې کوم وحشت سوی هغه ماشومه نجلۍ پښتنه نه وه، د هغه د مور خوله مو چې په خاورو ډکه کړله هغه پښتنه نه وه. هلمند مو چې لوټې که هغه پښتانه نه دي. جلال آباد هم چې په وینو باندې د مظلومو هیوادوالو په وینو رنګ که هغه پښتانه نه وو. پکتیکا، خوست او لوګر کې چې دا 13 کاله امریکایانو وحشتونه کوي د تاسو په مټ او ملاتړ باندې کوي، دا پښتانه نه دي. له الله تعالی نه نور هم راتلونکو غلامانو ته د ذلت ژوند غواړو او همداسې په لویو مجلسونو کې رب ته دعا کوو چې یا الله ته ذلیله که، ته نورم رسوا که، نورم شرمنده که، ځکه دوی به کته او زموږ ملت به په شهادت رسېده. دوی به ننداره کوله موږ به وژل کېدلو. لوی جرم او خیانت یې له موږ سره دا و چې موږ وژل کېدو، زموږ بچي به کباب شول او دوی به ورته د پنجابیانو لقبونه